سلامونه خوږو ستړي مشي روان یو د رادم خیل ته او د کویلې یو مزدور دی د کویلې په بره کان کې کار کوي نو را سره مل وشي درته دغه د کویلې د کان منظر هم ښایو او دغه شاعر هم در سره معرفي کو شعرونه ترې ریکارډ کو د دې ژوند او د دې دغه کړو درته ښایو نو را سره اوسئ. خوږو روان یو بره خو ډېره کافي لاره هم پیدا وواله پیدا مزل دی پکې ډېره اوږده لاره وه لږ ستړي م کړو او دغه مخامخ لفټ ته بره م رابطه وشوه کس را روان دی او لفټ کې م بره خیژئ نو را سره اوسئ ور روان دغه دی لفټ راورسېدو ور خیژو نو را سره مل اوسئ. قدرمنو دغه د مین ته راورسېدو او هغه کوم شاعر ملګری م دی نو هغه ته مې انتظار دی هغه په مین کې دننه دی راځي نو زه تاسو ته د مین منظر هم ښیم نو را سره اوسئ دغه شعرونه به هم ترې ریکارډ کړو او دغه مین را سره دننه وګورئ چې په څومره سخته کې او په څومره ستونزه کې دې ژوند تېروي نو را سره اوسئ. ور روان یو ډېره ځای ده تهران ده پکې او لاندې لوند هم دی او ډېر یخ هم دی خو را سره اوسئ الله دې وکړي چې ملاقات هم ورسره وشي او شعرونه ترې ریکارډ د ډېرو سختو سره مخ دي دا خوارانه خو الله دې بس دې له نور هم توفیق ورکړي او را سره اوسئ. قدرمنو ورپسې هم سوال جواب کړی دی او لاندې ورپسې د دې چې کوم لفټ یا ټیله دي ورته وایي نو هغه ورپسې ورکو شوې ده او راخیژئ یې نو اوس به ورسره ملاقات کوو را سره اوسئ. دغسې نیولې سلام صاحب په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام امیر بھائی ښه جوړ یې برابر یې طبیعت دې ښه دی شکر دی الحمدلله راورسېدی ډېرو سختو سره مخ یې یاره شکر بس الله دې رحم وکړي او ما خو دغه لارې ووالې یاره پیاده لارې دي او ډېر تکلیفات دي ډېره زیاته مننه دې کومه چې د پښتو ادب دپاره دومره کړاو کوئ دومره د غره سر ته او بیا په زرګونه فوټه چې دی نو ښکته راځئ مین ته او سوال جواب کوئ د پېښور نه راتګ او دومره کړاو دا موږ ته احساس ډېر زیاته مننه دې کوم الله دې په موږ ستاسو حق دی او الله دې نور هم توفیق راکړي او قدرمنو یاد دې وي چې دا زموږ د هغه احساس والا ملګري دي که نه کوم چې د ډېر ستونزو سره او ډېرو مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې د لیدو د نه لیدو ډېر زیات فرق دي ځکه دغه مینونو حالات د دې حالات دغه د مخ دغه حالات او دغه د کپړو او دا به وینې ډېر مشکلات دي او دې کې چې یو سړی بیا شعر لیکي که نه نو ډېره زیاته مشکله ده نو کوشش کوئ چې دغسې خلک سپورټ کوي او لږه مرسته را سره پکې تاسو کوئ ډېره به مونږ کو نو را سره اوسئ شعرونه ترې ریکارډ کوم او ورسره نور کلیپونه هم په لاره الو ستاسو دپاره نو را سره اوسئ. انتخاب کې د یارانو غلطېږم د لستوڼي په مارانو غلطېږم د اغیارو سره مرسته کړي پوهېږم د وطن په رهبرانو غلطېږم. سلامونه خوږو ستړي مه شئ امیر بېقرار یم او د ډېر اوږد مزل نه پسه راورسېدو د صدام حسین صاحب خواله او غوښتل مې چې شعرونه ترې ستاسو دپاره ریکارډ کړم دغه ژوند مې هم تاسو ته وښولو ډېر د سختو سره او د ستونزو سره مخ خلک دي ډېر مشکلو سره پراته خلک دي نو را سره اوسئ د دې احساسات د دې خبرې اترې د دې کړه وړه او د ده شعرونه دا ریکارډ کوم نو صدام حسین صاحب الله دې خوشحاله کړه چې موږ له دومره سخت وخت کې ټایم راکړو او راودې بللو دلته الله دې ډېر خوشحاله کړه مینهوالو سره خپله پېژنګلو کړه د کوم ځای او د ټولو ناول خو امیر بھائی ستاسو ډېره زیاته مننه موږ خو به وخت بیا راکوو خو اصل کې شکریه چې موږ ستاسو ادا کړو څومره نو کمه به ځکه د پېښور دغه ښار نه راتګ او بیا د درې غرونو ته پاس دومره لوی مزلونه په لیفټونو کې
نو دغه یقیني چې دغه کار چې ستاینې وړ دی د ادب سره مینه دغه د چا نه پټه نه ده ستاسو ډېره زیاته مننه دې کومه قدرمن شي او کتونکو سره به لنډ صدام صاحب دلته ژوند څنګه دی سختیانې دي سختیانې خو ښې ډېرې دي خو لږ غونته د مینوالو ته بیان کړي چې دوی هم ستاسو د ژوند د خبر شي ډېر خو خبر هم شو ځکه د ویډیو په ذریعې سره بالکل دلته کې ژوند چې دی که نه نو زما په خیال چې په پوره پاکستان کې هر چاته معلوم داسې دی چې زما د شانګلې هغه ګل ګل ځوانان چې دي هغه په درېیم ورځ په څلورم ورځ خامخا یوه حادثه په دغه میان کې کېږي او هغه هلکان چې یا د 18 سال یا د 20 سال که نه بیخي په ځوانۍ کې هغه چې دی نو مري ډېر خلک یې مړه کړه رانه او یقیني چې ډېر ګران دی خو اصل وجه دا ده که نه چې پښتون په سوال بد ښکاري دی چاته لاس نشي نیوی نو دغه وجې نه چې د لاس د نیونه بیا پښتانه زور کوي دلته راځي دغه غره ته ښکته ځي دغه مین چې زموږ څنګ کې کم دی یقیني چې دې ته کته کوزېږي زه دا وایم چې زه خپله کوزېږم نو زما دا اراده نه چې یاره زه واپس بیا په خپله راوخېږم حالانکې زه وایم چې کېدای شي دا زما د ژوند اخري ورځ وي زه ښکته لاړ شم هر ورځ د حادثې نه خالي نه وي او هر ورځ د حادثې سره مخ کېدی هر ورځ د حادثې سره مخ که دلته کې نه چېرته په شاکوټ کې چراټ کې کوټه کې لکه زموږ دغه ځوانان چې دي نو زیات د شانګلې سپیشل دغې سره مخ دي بس الله دې ستاسو په حال رحم وکړي او شعرونه به د نورو مینوال منتظر دي نو د دغې مخې ته نور نه دی ویل کېږي شعرونه راته ووایه صدام صاحب څو شعرونه ته وایم امیر بای چې دا څو لمحې ترخې دي خیر دې تېرې به شي دا څو لمحې ترخې دي خیر دې تېرې به شي د مجبورۍ مې ورځې شپې دي خیر دې تېرې به شي نه به ځواني وي نه به حسن تر تله یاره دا لږې ورځې دي مزې دي خیر دې تېرې به شي او د وصال شپه به هم په موږ دواړو راشي اشنا که په نصیب مې شوګیرې دي خیر دې تېرې به شي او د ملاقات سحر به راشي پلنیوال صدامه د ملاقات سحر به راشي پلنیوال صدامه د انتظار شپې که اوږدې دي خیر دې تېرې به شي او ټپې در سره شریکوم امیر بای د کویلکان چې دغه د اکرام روته هم ډالۍ زه چې راتلم نو ویلي وي راته یا زما د حاله ناخبره لږ خو مې اومنه خبره را سره تل وي دغه یره هسې ځان مه وژنه دلبره نور د کویلې د کانه وباسه لاسونه او راغی خو سم په کلي راغی زما یو ملګری عقلزاده د بنجاړ هغه وفات شوی کویله کې دا ما د هغه په یاد کې لیکل ده چې راغی خو سم په کلي راغی چېرته ماتم په کلي راغی دا و ماتم په کلي راغی یاره دروند غم په کلي راغی د عقلزاده د مرګ چې وشو اوازونه او خدای دې مل هم مددګار شه نور د کویلې ځنې قلار شه لاس ترېنه وباسه په انکار شه ای راشه په کلي دوکاندار شه د لوږې نه مرو ډوډۍ پاک رب راکوي نه ډېر ښه مننه او یو ملګری بل د میا کلي چې د نیمې شپې کور ته راوړی هغه مې نه هېرېږي دغه چې وړه غونې لورکۍ له راوستې وه مخبرۍ ته توره تیاره کې هغې چغې ولې بابا نو زرې کور ته راوړو خاورې ایرې کور ته راوړو د نیمې شپې کور ته راوړو او مړ له درې کور ته راوړو وړه لورکۍ ورته بابا بابا کوي نه ډېر ښه او هر چا دې منلی او ستایلی دی په پوره شانګله کې ښکلی تا به یې نوم وي اورېدلی پلنه مې کور بنجاړ مې کلی زه غم ځپلی پکې شپې سبا کوم بدې او ښې را سره وکړه ډېرې قصې را سره وکړه ختمه په دې را سره وکړه چې څه کوې را سره وکړه نور که ژوندی وم په طرف دې نه درځمه او د خوږې مور زړه په قرار کا ځان له په کلي څه روزګار کا د کویلکانه لاس قلار کا زما په سر خورې انبار کا بیا دې مرضي ده چې په کومه ځې مینه مننه او شلو تیار وطن یې پرېښو ګل او ګلزار وطن یې پرېښو مکړه انکار وطن یې پرېښو خوږ شنګلپار وطن یې پرېښو صدام ته چا کړي د صبر تعویضونه ډېر ښه دی صدامه مننه او نږدې مرګونه کېږي او راشه په دې مرګونه کېږي
د ورځې شپې مرګونه کېږي او په ورځ کې 3 مرګونه کېږي تورو کویلو رانه خوړلي سپین مخونه ډېر ښه او اخري ټپه ده چې څه په خوارۍ په شانګله راوړي کوي سلګۍ په شانګله راوړي ښکلې ځوانۍ په شانګله راوړي بندې پیټۍ په شانګله راوړي مجبوره خلک بیا هم کویلې لذینه امیر بھائی څو شعرونه نور چې کړپویه په قدرت پروردګاره پښتانه کړپویه په قدرت پروردګاره پښتانه جنگیږي به تر کومې بل د پاره پښتانه مخبرو کې په اتفاق باندې پراته دي یو کېږي نه د ژوند په لاره پښتانه درته جولی نیسم د تور قارغه د پاره نور مه وژنه سرکاره پښتانه